کله چې یو انسان په منځ کې ولاړی او ددنه په منځ کې هیر شي چې ما 2 رکعات وکړل ک 3 رکعات مې وکړل ک 4 رکعات مې وکړل غریب په شک کې ویوار پارته نه خطا وي نو دا انسان به بیا څه کوي دې کې به 100 رکعات شمیر کیږي نو په دې مسلې باندې ځان پوي کوي سیش پکې نه ځکه چې نن سبا زموږ په منځ کې سوچونه زیات وي نو اکثر بس موږ نه رکعاتونو تعداد هیر وي چې 2 مې وکړل ک 3 مې وکړل ک 4 مې وکړل نو بس وار پارته نه خطا وي نو اوس نه په مسلې باندې ځان پوي کوي کنه کدا صورت تاسو سره راپېښ شو نو ان شاء الله تاسو ته به هیڅ مشکل بیا په دې منځ کې نه راپېښيږي سیش وکنه نو زموږ عزتمندو په داسې حالت کې انسان سره 3 صورتونه دي ښه کنه 3 قسمه انسانان دي چې دا صورت وسره راپېښيږي اول نمبر چې یو انسان داسې وي کنه چې دای سره دا صورت بالکل په اول ځل باندې راپېښ شو یا تی مخکې او راپېښ شوی نه دی یا ډیر کم وسره دا صورت راپېښيږي چې د رکعاتونو تعداد نه هېري کنه په کال کې یو ځل یا 2 ځل وسره صرف راپېښيږي نور ته نه راپېښيږي نو داسې انسان لپاره حکم دا دی کنه چې دی به دا منځ مات کی منځ به د سره شروع کې څه شو کنه چې بالکل په اول ځل وسره دا صورت راپېښ شي منځ به ماتي اوس دا دویم او دریم نمبر صورت چې کنه دا لکه زمونږ په شان دی چې بس اکثر ته نه په منځ کې د رکعاتونو تعداد هیر وي نو دی به بیا څه کوي نو د 2 صورتونو کې یو صورت دا چې دی به تحری وکي غالب ګمان به وکي چې غالب ګمان د په کم رکعاتونو باندې رالو بس عمده رکعاتونه به د شمیر کېږي بالفرض د په 3 او 4 رکعاتو باندې شک ته او ډیر ګمان د په 4 رکعاتو باندې چې ما 4 رکعات کړی دي ډیر یقین په دې باندې دي پس دا به 4 رکعات شمار کیږي اگر چې په حقیقت کې د 4 رکعاتو نه خلاف دی ولې نوي که حقیقت کې د 3 رکعات کړی دي خو لیکن غالب ګمان د په 4 رکعاتو باندې رالو دا به 4 رکعات شمار کیږي صحیح شو کنه نو 4 پسې به روان شي او بس مثبت برابر کې صحیح شو اوس دا بل صورت که د غالب ګمان کوي کنه یعنی د په 2 یا 3 رکعاتو باندې شک شو اوس چې کله دې سوچ کې غالب ګمان راولي دواړو سیټو ته بیلنس برابر دی یعنی چې سونا یقین د په 3 رکعاتو باندې دی کنه دومره یقین په 4 رکعاتو باندې دی دواړو سیټو ته بیلنس برابر دی نو په داسې حالت کې بس کوي په داسې حالت کې چې کم نه کنه دی به کم پاسې روانيږي بالفرض په 3 او 4 باندې شک دی او بیلنس برابر دی دواړو ته نو دی به 3 رکعاتو پسې روانيږي دغه شانتي کده د شک شو چې ما 2 رکعاتو کل کدر رکعات مې وکړ په 2 او 3 رکعاتو کې شک دی او دواړو سیټو ته بیلنس برابر دی چې سونه یقین په 2 رکعاتو باندې دونه یقین په 3 باندې دی نو په داسې حالت کې به دی 2 رکعاتو پسې روانيږي یعنی دا به 2 رکعات شمار کیږي صحیح شو کنه خو په دې دواړو صورتونو کې چې دی کنه اخر کې سجده سهو پکار ده صحیح شو کنه ک پوره یقین رالو چې ما 3 رکعات بس کړی دی کنه او هغه پسې روان شو بیا اخر کې سجده سهو پکار ده او کنه دواړو سیټو ته بیلنس برابر دی کم پسې دی روان شو بیا اخر کې سجده سهو پکار ده په دواړو حالاتو کې صحیح شو کنه نو امید ده چې ان شاء الله په دې مسلې باندې تاسو پیښ وي ک بیا به تاسو ته خبرې ست تاسو خیر دې کمنټ کولی شي زه ان شاء الله کوشش کوم چې تاسو ته جواب درکم تاسو په کوم په دې مسلې باندې خپل ځان پوي کوي او نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو ډیر شیر کوي چې ټول مسلمانان د دې مسلې نه ځان خبر کړي دا زده کی او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مخشاله بعد ساتم دعاګانې کوي دعاګانې وکاو الله پامان